د هیواد ګمرکونو د مالی کال لپاره تر رسیدو مخکې خپل عوایدي هدف بشپړ کړ. د مالیې وزارت له لوري د ګمرکونو لوی ریاست ته د 1401 مالی کال لپاره 115 میلیارډ افغانۍ عوایدو کلنی هدف ټاکل شوی و چې د ګمرکونو لوی ریاست ټاکل شوی هدف د روان مالی کال د کب میاشتې په 14مه نیټه بشپړ کړ او د 115 میلیارډ افغانۍ څخه لوړ ګمرکي عواید ترلاسه کړل. د مالیې وزارت د مستفیدونو عواید د پام وړ جوړ شوي دي. د روان 1401 مالی کال په لومړیو 11 میاشتو کې له مستفیدونو څخه 11 میلیارډ او 310 میلیونه افغانۍ عواید راټول شوي چې د تیرو کلونو په پرتله 2 میلیارډ او 100 میلیونه افغانۍ زیاتوالی ښیي. د کندهار محصولي ګمرک او سپین بولدک ګمرکونو کې د وارداتي او صادراتي توکو لپاره هلې فعاله شوې. د ګمرکونو لوی ریاست له لوري د شاوخوا 3.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د کندهار په محصولي ګمرک کې د وارداتي او صادراتي توکو لپاره تله فعاله شوه. همداراز د سپین بولدک په ګمرک کې هم د وارداتي او صادراتي توکو تله ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یا د تلې د توکو دقیق وزن معلوموي چې ورسره به د ملي عوایدو له ضایع کېدو او اضافه وزن څخه مخنیوی وشي. د تعرفې کمیټې نهمه ناسته جوړه شوه. د ګمرکونو لوی رئیس ښاغلي مفتي عبدالمتین سعید په مشرۍ د یادې کمیټې د غړو په ګډون د تعرفې کمیټې نهمه ناسته ترسره شوه. په دغه ناسته کې له کورني تولید څخه د ملاتړ، د سوداګرۍ او دولتي عوایدو د ودې اصل ته په کتو، په ځینو اقلامو د تعرفې د کموالي او په ځینو نورو د لوړوالي په تړاو لازمې پریکړې وشوې. د اسلام قلعه سرحدي ګمرک کارکونکو ته روزنیز ورکشاپ پیل شو. د مالیې وزارت د ګمرکونو او عوایدو ملي اکاډمي د تدریسي پلان له مخې د اسلام قلعه سرحدي ګمرک نوي او ګمارل شوي کارکونکو ته د ګمرکي مسایلو په اړه 10 ورځنی روزنیز ورکشاپ پیل شو.